د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای توپ بې ترکې نه راګرځي. ترکی د غلجي پښتنو یو مشهوره قبیله ده چې لویه برخه یې په غزني ولایت کې اوسیږي. وایي چې کله انګریزانو لومړی وار پر افغانستان تیری وکړ نو د نورو ولایتونو په شان په غزني کې هم پښتنو بریدونه ورباندې پیل کړل. په دې جګړه کې ډیر انګریزان مړه سول، لښکر یې تار و نار سو او یوې او بلې خواته یې په تیښته پیل وکړ. خو یوې ټولۍ انګریزانو ډیر سخت جنگ کاوه. پښتنو چې هر څونه بریدونه ورباندې وکړل ګټه یې نه کوله. د دې ټولۍ مخ ته یوه لوړه غونډۍ وه چې پر سر یې توپ ولاړ و. دا چې له پښتنو سره توپ نه و او یوازې یې په توره، توپک او بیلچې جګړه کوله، نو له توپ سره جنگ کول ډیر سخت کار و. تر څو چې به پښتنو ځوانانو تر انګریزانو پورې ځانونه وررسول نو توپ به پرله پسې ډزې ورباندې وکړي او پښتانه به یې کنډو کپر کړل. په دې وخت کې پښتانه پوه سول چې تر څو مو د توپ غونډۍ نه وي نیولې انګریزان نسو ماتولی. هغه و چې یوې ډلې ځوانانو د توپ پر غونډۍ ورمنډه کړل. توپچي چې کله ځوانان ولیدل چې د دوی خواته منډې وروهي نو پر هغوی یې پرله پسې ډزې شروع کړې چې په ډزو کې ټول ځوانان ټپیان او یا ووژل سول. توپچي فکر وکړ چې ټول پښتانه یې ووژل، بس زړه یې ډاډه سو او پام یې بلې خواته واړاوه. په دې ځوانانو کې یو ترکی ځوان هم و. دا ځوان که څه هم ټپي و خو په ټپي ځان راپورته سو او ځان یې د توپ غونډۍ ته ورساوه. انګریز توپچي تر غاړه ونیوی او ویې واژه. کله چې نور انګریزان پوه سول چې د توپ غونډۍ یې له لاسه ووته نو په تیښته یې پیل وکړ. کله چې پښتانه سره راټول سول نو دا سوبه او بریالیتوب یې د ترکي ځوان د میړانې او زړورتوب برکت وباله. کله چې انګریزان دوهم وار افغانستان ته راغله نو د غزني پښتانه د خپل ځان د ساتنې لپاره بیا سره راټول سول. د جرګې یو سپین ږیري وویل چې په دې کار کې د ترکو ملګرتوب ضروري دی ځکه چې توپ بې ترکې نه راګرځي. یادونه: دا متل په غزني ولایت کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د یو کار وړتیا او اهلیت ولري او یا یو کار پخوا په ښه ډول ترسره کړی وي او نوموړی شخص ته یو ځل بیا اړتیا پیښه سي او یا د یو کار لپاره یو شخص وړ او مناسب وګڼل سي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه یې په 1990 شمسي کال د غوایي د میاشتې پر 18 نیټه له ښاغلي وما نیازي څخه اورېدلې ده. ښاغلی نیازی د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ د شمشۍ د کلي اوسېدونکی دی. نیازی صاحب وایي چې دا کیسه یې له ښاغلي جانان پهلوان څخه چې اوس په کوټه کې اوسیږي اورېدلې ده.